تر دې پورې چې نن الله جل جلاله دغه سلسله د دین د بقا او د دین د ثبات او د دین د رسولو نن زموږ استاد د قدرمن امیر المؤمنین صاحب او د همکارانو پر غاړه باندې وراشولې ده. نو مسؤلیت مدا دی چې د الله پاک دین به ساتو، د الله تعالی دین به رسو. اوس رب العالمین یو احسان را باندې وکړي پر افغانستان باندې، په اسلامي نظام الله پاک ونازوي. دغه افغانستان چې اسلامي افغانستان دی، په اسلامي نظام باندې ښایسته افغانستان دی، دغه نظام ساتنه کې ډېر مجاهدین مکلفیت لري. بعضی مجاهدین خو هغه دي چې په سرحداتو کې په جهاد باندې مصروف دي، اسلامي سرحدات ساتي. بعضی مجاهدین هغه دي چې هغه د مسلمانانو امن ته متوجه دي، پر چکپین باندې ولاړ دي، غل و گمراه و ناروا و شرابي و زناکار هغو ته متوجه دي. او بعضی مجاهدین هغه دي چې هغه د اسلام د اسلامي نظام د نړولو دورانولو چې څوک کوشش کوي په سیاسي لحاظ باندې د هغو مقابلې ته په کلکه باندې ولاړ دي او کار ډېر اهم دی چې هغه د اسلامي نظام په چوکاټ کې د استخباراتو مربوط مجاهدین دي. سیاسي لاسونه که خارجي که داخلي د ټولو په مقابل کې متوجه دي. کوشش یې دا دی چې د کفارو د شیطانت مخه ونیسي. او الله رب العالمین راته وایي یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. د کفارو سره جهاد وکړه، د منافقینو سره جهاد وکړه او سختی ورسره وکړه. د کفارو د جهاد دوران خو الحمدلله تیر شو، په کامیابی باندې الله پاک پکې کامیاب وکړ. دا دوهم طرف چې دی چې د منافقینو مقابله ده دا جریان لري، دا نه ده ختمه شوې. چې جهاد عملی جهاد لاړی، اوس نو دغه د منافقت سلسله کفارو په کار اچولې ده. موږ تاسې آرام ته نه پرېږدي. نو دغه مقابلې دپاره د اسلامي امارت په چوکاټ کې تاسې ځوانان انتخاب یاست. دې مقابلې ته په کلکه باندې درېږي.